سلامونه دوستانو، جوړ په خیر. بشیر وطندوست یم. د دې ویډیو مخه یا هدف دا دی چې څنګه یو څوک یا یو ځای کې ځینې کارونه یا ځینې فعالیتونه هلته ممنوع اعلان سوي یا اجازه نه لري، نو په انګلیسي ژبه باندې به څنګه وایو؟ You are not allowed to smoke. You are not allowed to smoke. ته اجازه نه لري چې سګریټ وڅکې. You are not permitted to drive. You are not permitted to drive. ته جواز نه لري چې موټر وچلوي. It's prohibited to smoke. دا دلته مطلق بند یا غیر قانوني دی چې ته دلته سګریټ څکې. You must not smoke. ته باید سګریټ ونه څکې. You are not to smoke. You are not to smoke. ته اجازه نه لري چې سګریټ You are not allowed to smoke in this area. په دې ساحه کې ته اجازه نه لري چې سګریټ وڅکې. کېدای شي د ګازو دکان یا د تیلو پمپ یا بل خطرناکه ساحه چې سګریټ هلته اجازه ونه لري. It is prohibited to smoke here. دا دلته مطلق بند دی چې سګریټ وڅکې یا ولګوې. You are not to feed the animals in the zoo. ته جواز نه لري یا ته اجازه نه لري چې حیواناتو ته خوراک ورکې یا خوراکي مواد ورکې، لکه په افغانستان کې چې مثلا دغه ته ورځي باغ واشه بسکیټ ورځي نشان و بیزوګانو ته ورځي، دا اجازه نه لري. په دې خاطر باندې کېدای شي یو چا په دوا باندې وهلي یا په زار باندې وسوي، هغه حیواناتو ته ضرر ورسوي. It is prohibited to walk on the road. پر سړک باندې قدم وهل اجازه نه لري یا غیر قانوني دی، یا پر سړک باندې قدم مه وهئ. You must not tell anyone about it. You must not tell anyone about it. ته باید وهیڅ چاته د دې په اړه باندې ونه وایې. You must not leave the gate open at night. You must not leave the gate open. ته اجازه نه لري یا ته باید ګیټ یا دروازه د شپې لخوا خلاصه پرې نه ږدې. You are not permitted to be late. You are not permitted to be late. ته جواز نه لري یا ته اجازه نه لري چې ناوخته راسې. ځینې ځایونه دي یا ځینې ادارې یا دفترونه دي چې هغه ناوخته راتګ باندې بندیز لري یا ممنوع اعلان کړي څوک چې ناوخته راسي دروازه یا ګیټ بندیږي، بیا اجازه نه ورکوي چې داخله راسي. که په کوم ځای باندې پوه شوي ناست، په کوم ځای کې کومه ستونزه مشکل لري، دوستانو کولی شي په کمنټ کې راته ولیکي. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان.